بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درنښت تاسو ټولو درنو زړه ته نږدې زده کوونکو ته اشرف شریفي د شریف انګلیش اکیډمي پر یوټیوب چینل باندې تاسو ټول ته ښه راغلاست یم. لکه څرنګه چې موږ په تیر درسونو کې تاسو ته د انګلیش لرنینګ څنګه تاسو کولای شئ انګلیسي ژبه زده کړئ په اړه معلومات درکړ، نو نن د همغه په تداوم سره زموږ د نن ورځې درس د الفابېټس د انګلیسي الفبا توري. له ټولو څخه لومړی هیله کوو که چېرې ستاسو لومړی ځل چینل ته راغلی چینل سبسکرایب کړئ، همداشان ته زموږ هره ویډیو ګورئ او زموږ هره ویډیو به تاسو ته په صحیح کتلو سره وارزیږي انشاءالله. راځو الفابېټس ته. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده هره ژبه په الفبا تور ولاړه وي. الفبا د یوې ژبې اساس او بنیاد کېښودلی شي. که چېرې تاسو په یوه ژبه کې د هغې ژبې الفبا نه وي، تاسو نسئ کولی شئ خبرې لیکل او همداشان ته هغه کوم څلور سکیلز چې موږ په تیر درس کې ویل، یعنې هېڅ څه به تاسو ونسئ کولی. د هرې ژبې هر قانون په الفبا پورې تړلی وي. نو همداشانته انګلیش کې خپله چې کوم الفبا توري موجود دي هغه شپږویشت دانې دي. صحیح څو موږ تاسو لرو په دې کې 26 الفابet لیټرز، شپږویشت الفبا توري لرو. په دې شپږویشت الفبا تورو کې بیا موږ تاسو لرو توري بیا په دوو برخو ویشل شوي دي. یو ته ویلی سي کیپیټل لیټرز چې لوی توري دي، او بل ته هم ویلی سي سمال لیټرز یعنی کوچني توري. په انګلیش کې کیپیټل لیټرز کوم دي د هغوی تلفظ ګورئ، موږ تاسو د لوی توري کوچني توري د همداشانته د دوی اوازونه او ورسره په څنګ کې د دوی معناوې تاسو ته وایم. راځو لومړی ته ای دا د غټ توري سو او دا کوچني توري ای. صحیح سو په معنا کې څه راځي؟ د الف مد عین په معنا سره راځي. او اواز کې به تاسو د ای توري څنګه وایي؟ ای ا همداشانته بی ب او معنا د بی ده. سی س ډی د یا د همداشانته ای یا هم ای معنا ورکولی سي. اف جی ج د جی مضاف دا معنا یې دلته لیکل دي. اچ ه آی د یا معنا ورکوي. صحیح ده. جی ج بل راځو کی ک ال ل ام م ان ن او د و په معنا سره راځي، او معنا هم ورکوي د الف معنا سره راځي. پی پ کیو ک. صحیح سو او د قاف معنا سره په فکر آر اس س ټي ټ یو همداشان د یو الف معنا ورکوي. وی د وی معنا ورکوي. همداشانته ډبلیو د چی په معنا سره راځي؟ د واو په معنا سره. ایکس د ایکس او د ایکس په معنا سره. وای د یا په معنا سره راځي. همداشانته زید ز یا هم د دې معنا چې د زی زال زوی او ضاد. نو دغه په مجموع کې د انګلیسي هغه شپږویشت توري دي چې موږ تاسو ته وویل. د دې معناوې مو هم دلته لاندې لیکلي دي ورسره، او دا په دوو مهمو برخو ویشل شوي دي. زه غواړم ویډیوګانې لنډې شارټ ویډیوګانې اپلوډ کړم چې تاسو هم ترې ستړي نشئ. انشاءالله راتلونکي درسونه به زموږ ستاسو لا همداشانته مخته ځي، او هر ویډیو به زموږ ستاسو ورځ پر بلې مخکې د ویډیو لانچ کېږي، غټېږي به. نو که څه هم لومړی ځل ده، بیا هم له تاسو ټول څخه نړۍ مننه چې زموږ چینل ته راغلي او زموږ په چینل کې له موږ سره موجود دي. تاسو ټول ته ښه وخت. تر بلې ویډیو چې زه بیا راځم، تاسو ټول پاک لوی بخښونکی خدای سپارم. تر بیا ښې چارې. سلام.